1400 کاله مخینه لرونکی جومات. د هرات جامع جومات د نړۍ له 5 پخوانیو مسجدونو شمیرل کیږي چې د آبي مسجد په نامه هم مشهور دی او 1400 کاله مخینه لري. دغه جومات په 4,980 متره مربع ځمکه کې جوړ شوی چې 480 ګنبدې، 130 رواقونه، 444 پایې، 4 ایوانونه، 4 دروازې او 4 لوی ګنبدې لري چې د قرآن کریم آیاتونه او د لوی شاعرانو عرفاني شعرونه پرې لیکل شوي دي. د هرات جامع جومات په یو وخت د 1000 لمونځ کوونکو ظرفیت لري او لوی کتابتون هم لري چې د 4000 ټوکه کتابونو درلودونکی دی. په 29 هجري قمري کال کې کله چې د هرات خلک د اسلام په مبارک دین مشرف شول، دغه لوی معبود د مسلمانانو پر مسجد بدل شو چې بیا تر ننه پورې څو ځله له سره رغول شوی دی. آن اوس هم پکې د جومات د ښکلا او زینت لپاره کار روان دی. د جومات اوسنۍ بڼه د تیموریانو د لاس معماري ده. په 414 هجري کال کې د جومات یوه برخه چې پر لرګیو پوښل شوې وه د اور د لمبو خوراک شوه چې بیا له سره ورغول شوه. په 1424 هجري کال کې د عبدالله خان ملکیار لخوا چې د هرات نایب الحکومه و، د جومات ساحه پراخه شوه او 15,000 متره مربع باغ هم د جومات پر ساحه ورزیات شو. دغه مسجد په هغه وخت کې یوازې یو عبادت ځای نه و، بلکې یوه لویه دینی مدرسه هم وه چې خلکو به یې پکې دینی زده کړې کولې. که څه هم چې 7 کاله وړاندې د جومات د بیا رغولو چارې پای ته رسېدلې دي، خو اوس هم 4 مهندسان او 4 کاشي جوړونکي پکې په کار بوخت دي چې مسجد نور هم ښکلی یا هغه برخې چې زیان ورته رسیږي له سره ورغوي.